مقصد یو شي ته فکر یې چې دا د پاکستان په وړاندې باندې جهاد فی سبیل الله ده. دا جګړه نه ده، دا جهاد ته په دې کې که هر څوک د ژوندی پاتېږي، غازي کېږي، که هر څوک پکې مړ کېږي، هغه شهید کېږي او جنت برین بې نصیبې دي. نو راجګ سیه ژبنیز جهاد وکړئ، د خپلو سرتیرو تر څنګ ودرېږئ. نن په پاکستان باندې د جهاد وخت ده او جهاد باندې روان ده. الحمدلله افغانیانو، تاسو په اوس موږ ښیو چې تاسو موږ سره څنګه پنګه واخیستله. دا پوسټ هم دنه قبضه کو، دا جنډه هم پخپله ولګوله او دغسې به درځو کابل به تاسو نه فتح کوو. देखो गुलखाम बेटा, अगर तुम लोगों ने बंगाल को नहीं गंवाता था, कश्मीर को नहीं गंवाता था, तो हम लोगों ने बेशक सोचता था कि तुम लोग काबुल को पकड़ सकता है. बेटा, तुम लोगों ने बंगाल में पतलून छोड़कर और कारगिल में फौजी छोड़कर भागे तो फिर आप लोग काबुल पकड़ सकता है. बेटा, तुम्हारा बाप बैठा हुआ है काबुल में. बेनचोद लोग अपने चेक पोस्ट के साथ खड़े होकर फिर वीडियो बनाकर चेक पोस्ट पकड़ लिया. इतना मुफ्त है बेटा. उधर उस चेक पोस्ट में तुम्हारा बाप बैठा हुआ है, तुम्हारे माँ का यार बैठा हुआ है उधर बेटा. और काबुल का पकड़ना इतना आसान नहीं है. इधर फिर तुम्हारा पतलून छोड़कर बंगाल के जैसे फिर वापस जा भी नहीं सकता है बेटा. पाकिस्तान ټول حزبونه د دې په اصطلاح باندې پاک پوج تر څنګ ولاړ دي. په ټویټر او په ټولو رسنیو کې پوسټونه ورته کوي. ما ورته څه بلا وهلي یو چې د خپل هغه سرتیرو تر څنګ ودرېږو چې د پاکستان په وړاندې باندې په فی سبیل الله جهاد باندې مصروفه دي. ما ورته ژبنیز جهاد مخې ته ورسره بوځو، د دوی په ننګه باندې وغږیږو، د دوی په ننګه د دوی په ملاتړ باندې خبرې وکړو، د دوی تر څنګ ودرېږو، دوی ته مورال ورکړو چې پنجاب یې کولی شي، تورمخه یې لنګمار یې کولی شي. هغه خلک چې د پاکستان د پوج د خاطر د بهرنیو هېوادونو ته تښتېدلي دي، لیکن نن د پوج تر څنګ ولاړ دي. ما ورته بلا وهلي راځه چې نن جهاد ته په پاکستان باندې جهاد روان ده. باید دغه جهاد فی سبیل الله کې شرکت وکړو. ژبنیز ورسره که ما ورته موجود فزیکي نه وي، راځه د دوی په ملاتړ وغږیږو، د دوی په ننګه باندې خبرې وکړو.